وی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو کس اسلام راوړو خو هغې به سندرې یلې غاړه یې ډېره مزیداره وه محافل مجالس یې به یې لګولې خلکو پیسې ورکولې دې ګزاره روانه وه خو بډا شو غاښونه یې خولې کې نه و نو سندرې نه شو ویلی چا به ورته به پیسې هم نه ورکولې بس دې به یو ځای بل ځای چاته سوال وکړو څه روټۍ موټۍ به ورکړه ګزاره وه روانه وه خو خلک تنګ شو چا ورته روټۍ نه ورکوله بیا دی ورې ځان سره سوچ کوي چې زه ځوان وم ډېر خلک په ما نه چپیر وو ما به سندرې یلې خلکو به پیسې راکولې نن زه بوډا شوم پیسې پرېږده چې دومره روټۍ چوګنره کې چې وخورم ګزاره ورباندې وکړم که دغه ځواني ما د الله عبادت کې تېره کړې وه ښه به نه وه وی جنت البقي طرف روان دی ډېر خفه دی جاړي کله هلته ورسېدو وی الله پاک ته لاسونه اوچات کو وی الله ټول عمر مې د ستا نه فرماني کړې دی هغه ځواني مم په سندرو کې تېره کړې دی اوس راسره هېڅ هم نشته خو یا الله تا نه امید ساتم چې تېر شوي ګناهونه راته معاف کړه آینده کې زه د تا نه فرماني نه کوم وی دومره وجړېدلو چې ګیره ټوله په اوښکو باندې لانده شو وی دا مغه جنت البقي کې وده شو چې راویښ شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی وی په سر باندې دیګی یې ایښی دی خوراک ولا روان دی وی دا یو طرف ورنه پټ شو چې امیر المؤمنین خو طبیعت نه سخت دی دا لکه ما وایي زه خو سندرې یم وی دا یو طرف ته شو وی امیر المؤمنین تیر شو بیا واپس راغللو چې دا یې وکتل یو طرف ته پټ شوی دی ورته وروره راشه دا روټۍ وخوره ته خو وږی شوی یې که نه نو دا کس ورته امیر المؤمنین ته دلته راتلل بیا روټي راوړل بیا په سر باندې ته ته چا ویلي چې دا وږی دی دلته دی زه خو دې ډاره مړ کمی که ته مو کوړو باندې وایي وی زه د شان قیلولا مه کوله الله پاک په خوب کې پیغام راکړه ته چې زما یو محبوب په جنت البقي کې دی ډېر زیات خفا دی وږی دی هغې ته روټي یوسه نو ما دغه ترکاري سلن تیار کو په دې سر مې راواخیستلو چې د الله تعالی دوست د الله تعالی محبوب عزت اکرام په ښې طریقې سره وشي په لاس کې مو رانخیست و چې کله دا خبره هغه بډا واورېدله وی الله پاک دومره محبت کوي موږ سره الله پاک دومره غیرتي ذات دی چې ما توبه وباسله 10 منټو کې هغې زما توبه هم قبوله کړه او تا ته حکم وکړه چې زما دوست ته روټي یوسوي دومره وژړېدې دومره وی د خدای شان ته ګوره وفات هم شو هغې ځای کې الله پاک ډېر غفور رحیم ذات نن چې مونږ په صدق دل سره توبه وباسو مونږ هغه ګناهونه الله پاک معاف کړي خو نن مونږ تیار نه یو چې الله پاک سره جوړه وکړو الله پاک نه بخښنه وغواړو